دغه موږ هر څه په بانکونو پورې اړه لري. د صنعتکارانو کوم مالونه چا خواته لاړ دي د هغې پیسې نه راځي، همدغسې د تجارانو چې اوس کوم مالونه دلته راوړي د غوړي بوره څومره قیمتي چې هغه نه راغه شوي، دا اوس موږ نن د ما سره د تیلو والا ناست وو، هغوی وایي چې موږ ټیټیانې بهر ته نه کېږي او په دغه خاطر باندې موږ نغدې پیسې لږو په نغدو پیسو دا تیل اخلو بیا راوړو. نو په همدغه خاطر دغه په افغانستان کې قیمتونه لوړېږي او ملک د بحران په طرف روان دی. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه کوو لکه څنګه چې نور حاجي صاحبان ووي، څنګه چې پرون $1 میلیون مرسته مو وکړه، د دې مرستې په څنګ کې موږ دغه د بانکونو مسله د حل کړي چې تر څو د موږ ټیټیانې خارج ته لاړې شي او د خارج ټیټیانې د موږ د ملک ته راشي. دولتي مامورینو او کارمندانو ته د معاشات ورکړي، بانکي سهولیتونه دې ورته رامنځته کړي چې یوه برخه دا ده چې دا ټولنه به د فقر نه وژغورل شي او په اقتصادي پرمختګ کې دا هم یو مهم رول لري. خلک د غربت سره مخ دی او د خلکو د غربت د مخنیوي په خاطر که نور نظام په قراره جوړیږي. زما د امارت په مشرانو یو ځل بیا غږ دی لکه مشرانو چې غږ وکړو چې تجارانو ته چې هر قسم کېږي د هرې ممکنه لارې نه هلې ځلې وکړي او دوی ته د مناسبې سهولیتونه ترمنځته کړي چې زموږ په دغسې یو حساس وخت کې تجارت د توقف سره مخ نه شي. د تجارت د پیسو بندېدل په دې معنا دی چې خپل اخري تر شي دې ته فایده نشي کولی. نو په دې لحاظ باندې دغه خبره زه غواړم چې برګه کړم بیرته دې کار کوم چې دا داسې یو حادثه ده چې دغه د اقتصادي بحران زیاتوالی دا بیخي هغه اخري قوم ته اتل روان دی او دا بیا جبران ناپذیر وزي ژوندي زمونږ د اسلامي امارت پورې دا چې د هغو حکومت راغلی د دوی هم دا غوښتنه ده چې څنګه د افغانستان بانک د رهبرۍ سره ملاقات لرو، د وزیر د تجارت سره ملاقات لرو او د ټولو هغه کمیسیونونو سره چې هغوی د افغانستان د سکتور خصوصي مسؤلیت لرو د هغوی له زموږ جدي غوښتنه ده چې یو په بینالمللي سطحه ده یو په ملي سطحه په داخل کې باید ټول بانکونه خپل منظم کار شروع کړي تر څو پورې هغه پیسې چې په داخل کې دنه استفاده کیږي چې د افغانۍ دي یا کم ډالر دي، ځکه سرمایه‌ګزارانو یا تجارانو هغه پیسې بندي کړي دي او پیسې هم نشي وړلی چې موږ منظم دوی ته پیشنهاد کړو چې کېدلی شي چې په داخل کې د کارګرانو د بیل بارک او دلته راکړه ورکړه خرید او فروش چې څومره کېږي باید بیرته خلک پیسې د بانکونو نه واخلي چې دې کې مسؤلیت زموږ د افغانستان سکتور خصوصي خصوصا هغه بانکونه چې د سرمایه‌ګزاري کړې ده دوی ته متوجه ده چې دوی باید په دې باندې کار وکړي او د خلکو دپاره سهولت برابر کړي. هغه دا چې د افغانستان بانک په شمول که په ټول ختیځ کې په ټول زون کې د افغانستان بانک په شمول ټول خصوصي بانکونه چې څومره دي ټولو ته حکم شوی قاطع او پرون مو هم دغسې هغه ملي تلویزیون سره هم دا خبره وکړه چې د دوی ټول بانکونه د خلکو په وړاندې باندې خلاص شي. اوس یې ګورو چې خلاص دي، عملا توزیع شروع ده او موږ په خپله په دغه برخه کې عملي ګامونه اخیستي دي او هغه دا چې روزمره نن به هم کېدای شي کوم بانکونه والا راغلي پرون هم موږ بانکونو ته پیسې ورکړي د دوی د پولي فزیکي مشکلاتو سره مخامخ وو، هغه پیسې موږ ورته ورکړي. مخکې څه امنیتي ستونزې وې هغه امنیتي ستونزې مو ورحل کړي، بیا د پولي فزیکي مشکلاتو هغه مو ورحل کړه الحمدلله. بیا مو دوی ته اعلان وکړ چې مشکلات مو حل شو، نور څه لرئ مشکل؟ دوی ویل چې نور مشکل نه لرو. اوس الحمدلله ټول بانکونه خصوصي دي، که د افغانستان بانک دي د ټول زون په سطحه باندې الحمدلله خلاص دي او دوی عملا خلکو ته توزیع شروع کړي او معاشات دي که هر رقم پیسې دي تاسې که به هم ګورئ کېدای شي موږ د خوا نه هم دوی ته عملا پیسې موږ ورکړي، دوی هم شروع کړي ده. که هغه دلته مهم دغه دی چې عزیزي بانک دی کابل بانک دی تاسې کولی شئ هغوی نه معلومات وکړئ، هغوی نو کارونه شروع کړي دي الحمدلله. ټول کنګل شوې پیسې او زیرمې باید آزادې کړی شي تر څو په وخت سره د قراردادیانو اقتصادي فعالیتونه او توازن لپاره تادیه شي او د افغان سوداګرو بهرنیو سوداګریزو کمپنیو لپاره کافي پیسې چمتو کړی شي. دویم
بهر ته د پیسو لیږ او رالیږ ستونزه باید حل کړی شي ځکه چې نن ورځ هیواد ته د سوداګریزو توکو لیږ لپاره له سلګونو ډیرو بهرنیو کمپنیو د خپلو پیسو تادیې ته انتظار باسي. دریم د پیسو کنګل کېدل د بانکدارۍ خدماتو کې ستونزې رامنځته کړي دي. څلورم د اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو ښه کول په موخه د نړۍ ملي مالی ادارې لخوا د پیسو لیږد باید مناسب نظارت شي. پنځم کورنیو قراردادیانو شرکتونو د هغې په واسطه ترسره کړی شوي پروژو د پیسو تادیه کول چې ارزښت میلیونونه ډالر ته رسیږي که چیرې تادیه کړی شي سوداګریزو فعالیتونو او کاري فرصتونو ته به د پام وړ زیاتوالی رامنځته شي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره